د کورنۍ چارو وزیر مسعود اندرابي خپله وعده له ولس سره پوره کړله. دا چې مسعود اندرابي څنګه د کابل د حوزو امیرین له دندو لرې کړي دي، امیرینو څه کړي او څنګه یې وظیفوي غفلت کړی په دغه ویډیو کې را سره کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. کورنۍ چارو وزارت د کابل د 4 حوزو امیرین له دندو ګوښه کړل. د کورنۍ چارو وزارت رهبرۍ د کابل ښار د 3مې، 2مې، 15مې او 20مې حوزو امیرین له دندو ګوښه کړي دي. کورنۍ چارو وزارت وایي دغه امیرین په خپلو دندو کې د پاتې راتللو له وجې ګوښه شوي دي. د دوی په حوزو کې پولیس او یو شمېر کسان په هدفي بریدونو کې ویشتل شول. تر دې وړاندې کورنۍ چارو وزارت خبرداری ورکړی و چې که په هره حوزه کې امنیتي پیښه وشوه د همغې حوزې مسؤلین به له دندو ګوښه کیږي. تر دې وړاندې د 15مې امنیتي حوزې مسؤلین په ورته اقدام کې وروسته له هغه له دندو ګوښه شول چې په کمپنۍ بازار کې 2 پولیس په یو غلچکي برید کې وویشتل شول او قاتلین یې په تیښته بریالي کړی شو. دا یو ډیر زبردست او ښه اقدام دی د کابل ښاریانو لپاره. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو را سره تر پایه پورې کتلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو د سره لایک کړئ او زموږ د یوټیوب چینل هم در سره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت د لوی الله په امان.